هر دور قارون یم چې لوټلې د هر دور قارون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم بدنام کړی چې د هر جبر قانون یم بدنام کړی چې د هر جبر قانون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په نننۍ ویډیو کې به موږ داسې شان ویډیو جوړوو او تاسو ته زه درخواست کوم چې پلیز دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو بیا به درته طریقه زده شي که بیا هم چاته طریقه زده نه شوله نو هغه موږ سره په واتساپ باندې کانټیکټ کولی شي د واتساپ ګروپ لینک په ډسکرپشن کې موجود دی چې کله تاسو ګوګل کروم اوپن کو www.remove.bg ولیکئ او تاسو به دلته ته راشئ او دلته کې به تاسو په ډیسکټاپ سایز باندې کې او دا چې کوم د ایډیټ فوټو دا باندې به تاسو کلیک وکړئ او کوم تصویر نه چې تاسو بیکګراوند ختموي چې کوم تصویر تاسو دلته کې جوړول غواړئ هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ نو تاسو تصویر ګورئ تاسو تصویر چې کوم دی هغه سټارټ شولو نو تاسو تصویر نه به اوس اټومیټیکلی بیکګراوند ختم شي په یو کلیک سره که تاسو ته په ویډیو کې څه قسم د مسله هم نو موږ نه په کامنټ کې هم تاسو کولی شئ او موږ نه په ډسکرپشن کې زموږ د واتساپ ګروپ لینک موجود دی هلته کې تاسو موږ نه په وایس میسج کې هم تاسو کولی شئ نو تاسو ګورئ زموږ تصویر نه په یو کلیک سره څنګه بیکګراوند ختم شولو نو تاسو چې کوم دلته کې بیا به تاسو دلته په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او د تصویر به تاسو په دغه کې ډاونلوډ شي په موبایل کې او بیا به تاسو د پیکارټ اپلیکیشن اوپن کړئ او د دل چې کوم PNG دا به تاسو راوړئ او دلته کې به داسې طریقې سره ولګوئ او دلته کې به په افیکټ باندې کلیک وکړئ او افیکټس باندې کلیک وکړئ او HDR باندې او په برش باندې کلیک وکړئ او داسې طریقې سره به دا ریزر کړئ د دې بیکګراوند لینک او د دل والا چې کومه PNG د لینک په زه په ډسکرپشن کې ورکوم هلته نه تاسو بیا ډاونلوډ کولی شئ او دلته ډراپ او راشئ خپل تصویر به ډاونلوډ کړئ تاسو چې څو تصویران هم جوړوئ هغه دلته کې جوړولی شئ بیا به تاسو دلته راشئ په ټول باندې به کلیک وکړئ او دلته په ایجاست باندې به کلیک وکړئ ښیو ته به راشئ نو تاسو ګورئ چې دا مخ ته بوځئ نو داسې کلر چینج کوي بیا به تاسو بل کلر دلته کې سلیکټ کړئ او په ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او بل تصویر به تاسو دلته راوړئ هغه تصویر به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ او بیا به تاسو په افیکټ باندې کلیک وکړئ افیکټس باندې به کلیک وکړئ او HDR باندې به کلیک وکړئ بیا به تاسو په برش باندې کلیک وکړئ او دا طریقې سره به تاسو دا ریزر کې او تاسو دا ټول چې کوم دی دا به تاسو صرف په خپلو کپړو باندې پرېږدئ ځکه چې تاسو هغه په بیا چمکې په اوکې باندې به کلیک وکړئ ډراو ته به راشئ او خپل تصویر به سیو کړئ بیا به تاسو واپس لاړ شئ بیک او دا دل PNG چې کومه دی دا به تاسو بیا راوړئ او په ټول باندې به کلیک وکړئ ایجاست باندې به کلیک وکړئ او دلته کې هیو ته راشئ او بل کلر به درته منتخب کړئ نو دا چې کوم یو کلر هم تاسو دلته کې منتخب کړئ بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو ایډیټ فوټو ته لاړ شئ او کوم تصویر نه چې تاسو بیکګراوند ختم کړی هغه به دلته ته راوړئ بیا به تاسو په افیکټ باندې کلیک وکړئ دلته کې افیکټس باندې کلیک وکړئ HDR باندې به کلیک وکړئ او دا برش باندې به کلیک وکړئ او خپل تصویر نه به کم چې تاسو فیس وي هغه به داسې طریقې سره تاسو ریموو کړئ بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او ډرا ته به راشئ د تصویر په خپل موبایل کې سیو کړئ نو 3 تصویران مو سره الریډي په خپل موبایل کې سیو شول اوس په تاسو د کین ماسټر اپلیکیشن اوپن کړئ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ MP پلیئر باندې به کلیک وکړئ او میډیا براوزر باندې به کلیک وکړئ دلته کې چې کوم بیکګراوند دی دا به تاسو سلیکټ کړئ او تقریبا داسې 1 منټ ته داسې مخکې ووځئ چې کله دا تاسو بوتل نو اوس په دې باندې کلیک وکړئ کراپ باندې به کلیک وکړئ او دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې به بیکګراوند ښه صحیح طریقې سره منتخب کړئ چې څنګه تاسو لګول غواړئ بیا به تاسو بره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ چې کله دا تاسو وکړئ بیا به تاسو پلیئر باندې کلیک وکړئ او دلته کې به راشي کوم تصویر چې تاسو لګولی دی هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او تصویر دلته چې کله تاسو راوړئ دا به تاسو دلته ته داسې طریقې سره
بوزي او بیا به تاسو د تصویر چې کوم دی دا به تاسو سیز ورته کم کړئ او دلته کې به داسې طریقې سره ولګئ. بیا به تاسو چیرته چې کومه چبۍ ده په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او ویډیو به تاسو اوس معمولي چند داسې مخکې کړئ او هغه تصویر چې کوم هغه به تاسو اوس داسې طریقې سره غټ کړئ او دلته کې به راوړئ چې کوم ځای کې تاسو لګول غواړئ هلته کې یې ولګوئ. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ، ویډیو به لږه مخکې کړئ. بیا به تاسو په لیئر باندې کلیک وکړئ او میډیا براوزر باندې به کلیک وکړئ او دلته کې به دویم تصویر راوړئ او دا به هم دلته کې داسې طریقې سره راوړئ او بیا به اول سر ته راشئ، په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به تاسو اوس به تاسو د تصویر چې کوم دی دا به تاسو دلته کې راوړئ او داسې طریقې سره به ولګئ او بیا به تاسو چې کوم چیرته تاسو ته چبۍ ښکاري په دې چبۍ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو چبۍ باندې کلیک وکړئ ویډیو به معمولي شان مخکې کړئ او د تصویر چې کوم دی اوس به دا تاسو راوړئ دلته کې به داسې طریقې سره ولګوئ. تاسو چې کله دلته کې داسې طریقې سره ولګئ بیا به تاسو کم څه کې هم چې تاسو لګول غواړئ هلته کې لګولی شئ. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ، بیا به ویډیو معمولي شان مخکې کې، بیا به لیئر باندې کلیک وکړئ، میډیا باندې به کلیک وکړئ او بل تصویر به تاسو راوړئ. بل تصویر به هم تاسو دلته کې دلته پورې راوړئ او بیا به تاسو واپس لاړ شئ او د تصویر چې کوم دی دا به سر نه راوالئ سٹارټینګ نه او دلته کې به داسې طریقې سره بیا به تاسو په چابۍ باندې کلیک وکړئ. سیم هغه شانې طریقه به وکړئ، ویډیو معمولي شان مخکې کړئ او د تصویر چې کوم دی دا به راوړئ دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ. چې کله دا تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګول بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک کړئ. اوس په بیا معمولي شان مخکې شئ او په لیئر باندې کلیک وکړئ، میډیا باندې کلیک وکړئ او دا PNG چې کوم دی دا به تاسو راوړئ دلته کې داسې طریقې سره ولګئ. بیا به تاسو چیرته دا به هم تاسو دلته ته راوړئ او بیا به تاسو چیرته چې کوم چبۍ نشان ښکاري په چبۍ باندې به کلیک وکړئ او د تصویر معمولي شان بیا به معمولي شان مخکې کړئ ویډیو او د تصویر به هم معمولي شان غټ کړئ. بیا به دلته کې داسې طریقې سره ولګئ، بیا به ویډیو لږ مخکې، بیا به تاسو په لیئر باندې کلیک کړئ او دا چې کوم دی دا به تاسو راوړئ دوباره یو او بیا به دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ. دا به سیز به ورته کم کړئ او په ده باندې به کلیک وکړئ او دلته کې به ده باندې کلیک وکړئ او بیا به په اوکې باندې کلیک وکړئ. بیا ویډیو معمولي شان مخکې کړئ او په ده لیئر باندې به کلیک وکړئ، ټیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته کې چې تاسو څه هم لیکل غواړئ نو هغه تاسو لیکلی شئ. مثال کے طور پر دلته کې لیکم پښتو فوټو ایډیټینګ نه دا ما ولیکلو او دلته کې تاسو دلته نه کلر هم ورته چینج کولی شئ. مثال کے طور پر زه ورته زیډ کلر کوم یا کوم نو دا ما ورته ورکړلو. بیا دلته نه ډبل ای چې کومه دی دلته باندې تاسو کلیک کوئ، دلته نه تاسو فاونټ هم چینج کولی شئ، سټایل چې څنګه هم تاسو غواړئ نو هغه شان یې لګولی شئ. اوس په تاسو دا دلته کې داسې طریقې سره ولګئ او بیا به تاسو په ده باندې کلیک وکړئ او دلته کې په ده باندې کلیک وکړئ نو د تصویر تاسو ګورئ نمن داسې طریقې سره ځي. نو که تاسو دلته لیکلو ته بیکګراوند چینج کوئ هغه هم تاسو چینج کولی شئ. نو تاسو ګورئ زمونږ ویډیو تیاره شوله، زه یو ځل پلی کوم او ګورم یې. چې لوټلې زه د هر دور قارون یم، چې لوټلې زه د هر دور قارون یم. نو تاسو ولیدله چې مونږ څنګه ویډیو جوړه کړله. که تاسو ته په دې ویډیو کې څه قسم د مسله هم وي نو تاسو مونږ نه ښکته په کمنټ کې هم تپوس کولی شئ او مونږ نه په زمونږ د واتساپ ګروپ لینک په ډسکرپشن کې موجود دی، هلته کې تاسو زمونږ د واتساپ ګروپ جوین کړئ. بیا تاسو هلته کې مونږ نه په وایس میسج کې هم تپوس کولی شئ. که په دا ویډیو مو خوښه شوي نو پلیز ویډیو لایک کړئ، کمنټ پرې وکړئ چې مونږ ته پته ولګي چې دا ویډیو تاسو خوښه شوي دی. نو مونږ به تاسو ته مزید داسې ښایسته ویډیوګانې راوړو او که تاسو دا ویډیو چیرې لایک کړئ او تاسو کمنټ پرې وکړئ، که تاسو چیرې غواړئ نو مونږ ته په کمنټ کې وایئ، مونږ به تاسو ته مزید هم د کین ماسټر په باره کې ښایسته ویډیوګانو طریقه راوړو. او که ویډیو مو خوښ شي نو پلیز ویډیو لازمي لایک کوئ ځکه چې مونږ به حوصله افزایي کېږي او زموږ د تاسو ته په د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن ښکاري په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په هغه سبسکرایب باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به د ویډیو نه ښکته ښکاري د سبسکرایب بټن په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او خوا کې به درته ګنټې نشان راشي، په هغه ګنټې نشان باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. نو د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازت ورکړئ. په لوی الله وسپارم، د الله په امان.